په کونړ کې د ښاري نظم پراختیا او روانې هڅې. د اسداباد ښاروالۍ ریاست په مالي لګښت ډیری ښاریانو او بېوزله خلکو ته د کاروبار لپاره 115 غرفې د ښار په مختلفو ساحو کې نصب کړې. کې سہولت نه ان شاء الله اوس ډیر خوشاله مونږه کمخ کې ریړې وي سړک به بند و آزادي ډیره وه اوس امارت اسلامي والا ښاروالۍ د خوا نه غرفې راکړي دي او دې کې انشاءالله ډېر خوشحاله یم منګه. که څه هم د اسداباد ښار کوچنی او د ماسټر پلان مطابق نه دی جوړ خو ښاریان مجبور دي چې د خپل ځان او کور لپاره د حلالې نفقې د پیدا کولو په خاطر په اسداباد ښار کې د لاسي کراچیو په واسطه مختلفو کارونو ته دوام ورکړي او دې چارې په بازار کې د موټرو بیروبار او د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته کړې چې په دې سره وخت نا وخت په ښار کې ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي. څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ښاروالۍ یوه دنده دا ده چې په ښار کې نظم مراعات شي او ترڅنګ یې خلکو ته د کاروبار زمینه مساعده شي. همدې اصل ته په کتنې سره د اسداباد ښاروالۍ په ښار کې دا لازمه وګڼله چې د ښار د نظم لپاره او هغه لاسګاډي چې ګرځنده و چې په ښار کې بېنظمي رامنځته کوله د عامو خلکو په وړاندې خنډونه ایجادول دا له منځه یوسي. نو دغه اصل ته په کتنې سره د اسداباد ښاروالۍ په تیر کال کې دغه د غرفو ډیزاین وکړو او په امتحاني شکل باندې په لومړۍ ناحیه کې دغه تطبیق کړلې چې د ډیرو خلکو د رضایت سبب وګرځېدل او کاروباریان دې ته خوښ ول او موږ عملي ولیدل چې نتیجه ښه ده هغه د ګرځنده لاسګاډو مخه نیولې. دا غرفې د سړک او پیاده رو ترمنځ په ویالو باندې نصب شوي چې د موټرو بیروبار او د خلکو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي سبب شوي. د ښاروالۍ له دې کړنې ډیری کاروباریان خوښ او راضي بریښي. موږ له دا غرفې ولګولې کار روزګار یې برابر کو بیروبار کم شو لکه چې گاډي ماډي ودرېږي هغو ته هم موږ وینا کوو چې دا د نه ودرېږي چې لار نه بندېږي عوامو ته هم تکلیف نه وي موږ ته هم تکلیف نه وي پیادهروونه خلاص دي. اوس لکه غرفې موږ ډېر په خوشحاله وو او ټول لکه کوم غریبانان چې دي هغه په روزګار شو په کار شو خامخا خپلو بچو ته 15 روپۍ پیدا کړي او خوشحاله لاړ شي. داسې وه چې د ریړو په باره کې وه ریړۍ به م یو ځل داسې په منډه کوله بل ځل به م داسې په منډه کوله او موږ هم د ضلالت سره مخامخ وو او زموږ سره ښاروالۍ والا هم په تکلیف کې وو عوام هم زموږ سره په تکلیف کې وو. اوس الحمدلله هغه ستونزه حل شوې ده. نورې به موږ دا خواست لرو د ښاروالۍ نه چې نورې هم غرفې ولګوي ځای په ځای دا غریبانان په کار شي او خپل کار په وړاندې باندې بوځي او عوامو ته هم تکلیف نه وي او حکومت ته هم څه مشکل نه وي. د رئیس الوزرا د حکم په اساس باندې چې هغه ټولو ښاروالۍ ته توضیح شوی حکم دی دغه حکم د اسداباد ښاروالۍ ته هم راغلی دی چې تاسو هغه لاسي کراچۍ چې په لاسي کراچۍ او په ښار کې ګرځي راګرځي دغه دپاره لازم تدابیر ونیسئ او زیږین له مشخص کړئ د دې دپاره چې د ترافیکو په مخ باندې لاره آزاده شي هغه پیادهروونه آزاد شي. نو دغه موضوع بیا د رئیس الوزرا حکم موږ والي د کونړ ولایت محترم مقام ته پیشنهاد کړ هغه یو کمیسیون مقرر کړ. د کمیسیون په توسط باندې د کمیسیون فیصله داسې وشوله چې یو طرف نه د رئیس الوزرا حکم دی او بل طرف ته د کونړ ولایت د ولسونو غربت ته په کتنه باندې هغه تشکیل شوي کمیسیون دا غوره کړله چې د دې دپاره ثابتې غرفې جوړې شي چې یو طرف ته به په ښار کې د ګرځنده ریړو مخه ونیول شي بل طرف ته به د رئیس الوزرا حکم تعمیل شي او بل طرف ته به هغه د غریبو خلکو کار چې دی هغه به برابر شي. د رئیس الوزرا د حکم پر اساس په اسداباد کې د غرفو نصب نه یوازې دا چې د ښاري نظم پراختیا او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړي بلکې په دې سره د ښاروالۍ په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی هم راولي. یونس سرین، کونړ ټي وي، اسداباد.